کله چې موږ چاته وایو هغه چیرته دی د چا باره کې پوښتنه کوو داسې وایو wo ist er wo ist er. دوستانو المانیان اکثر دلته د ار نه تلفظ کوي، په بعض ځایونو کې بیخي ساکن وي، په بعض ځایونو کې اغ اواز ورکوي. تاسو داسې هم ویلی شئ wo ist er، خو بهتره دا ده چې wo ist er داسې وایو. که وایو هغه په پخلنځي کې دی یعنې په اشپزخانه کې دی، بیا داسې وایو Er ist in der Küche. Er ist in der Küche. مونږ بیا ورته وایو ورته ووایه جمعه ګل درته غږ کوي. دا ملګري ته وایو که نه ورته ووایه جمعه ګل درته غږ کوي. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ لږ اوږده ده او لږ سخته ده. ګورئ چې څوک یې صحیح وایي که غلطه وي زه بیا ورته په کمنټ کې صحیح لیکم.